له ترکمنستان سره د بلخ ولایت نښلېدو چارې پیل شوې دي. له بلخ څخه نوموړي هیواد پولې پورې د یوې لویې لار چارې پیل شوې. په لوګر کې د برېښنا رسونې ستره پروژه پیل شوې. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د ترکمنستان او بلخ ترمنځ د لویې لارې جوړېدو خبر لرو، خو پیل پر لوګر کوو. د لوګر په مرکز کې د څه باندې 15 میلیونه افغانیو په لګښت د برېښنا رسونې یوې پروژې چارې پیل شوې. د یاد ولایت د برېښنا شرکت رئیس ویلي چې په دغه پروژه کې د 10 ترانسفارمرونو لګول شامل دي او پر مټ به یې 2600 کورنۍ له وارداتي برېښنا څخه برخمنې او چارې به یې د 6 میاشتو په موده کې بشپړې شي. په یاده پروژه کې مرکز ته اړوند د راخوشي، کمال خیل، جمال خیل، ایاز، ستی کوټ او د باري دښتې یو شمېر برخې شامل دي تر څو له برېښنا څخه برخمن شي. یاده دې وي چې دا په یوه اونۍ کې په دغه ولایت کې د برېښنا دریمه پروژه ده چې کارونه یې پیلېږي. د بلخ چارواکي وایي د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ پر ترانزیت بدلیدونکې لارې د 25 کیلومترو په اوږدوالي د لومړي پړاو سړک جوړولو چارې پیل شوې. د کلفت بندر سړک وروسته له 90 کلونو په دې ډول جوړیږي چې د لومړي پړاو چارو ته یې 450 میلیونه افغانۍ ځانګړې کړي دي. دغه لار چې 90 کیلومتره اوږدوالی لري او په 3 پړاوونو کې به جوړه شي، د بلخ ولایت له بلخ ولسوالۍ څخه پیل تر قرقین او خماب ولسوالۍ پورې ادامه لري چې وروسته به ترکمنستان سره ونښلول شي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.